الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل الوفا. محترم یو ورور پوښتنه کړې ده چې که یو چاته په لمانځه کې خوب ورسي نو په لمانځه کې لږ شانتې بیده سي نو آیا اودس یې مات دی او که نه؟ محترم وروره، که چیرې په لمانځه کې په ناسته کې د اتحیاتو په حالت کې یا په ولاړه کې نارینه یا زنانه بیده سي نو اودس یې نه ماتیږي، او که نارینه په سجده کې بیده سي په سجده کې هم اودس نه ماتیږي، خو په شرط د دې چې دی به په هغه رقم سجده کوي کوم چې د نارینه دپاره د هغې حکم دی. که په هغه رقم سجده کې دی ویده سو چې کوم یې ورته حکم دی شرعي، نو په دغه سره یې اودس نه دی مات. او که ښځه په سجده کې بیده سوله خو په هغه رقم سجده کې کوم چې بیا د ښځو دپاره حکم دی د ښځو طریقه یې ده، نو بیا د ښځې اودس په دغه سره ماتیږي چې کوم دا په سجده کې بیده سي هغه رقم سجده کوم چې د ښځو دپاره شرط او د ښځو لپاره شرعي طریقه ده. فتاوای شامی جلد اول صفحه 146. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.